همونو ملګرو خدای وکړه جوړ به وای. زیاتره ملګري چې په ټیک ټاک کې ډېره لویه غلطي کوي، چونکې ما هم همدغه غلطي په ټیک ټاک کې ترسره کړې وه چې زما ټیک ټاک اکاونټ د دې سره فریز شو. نو تاسو دغه غلطۍ ته ډېر متوجه واوسئ. ملګرو کله چې تاسو ټیک ټاک کې فعالیت کوئ، یو خدا چې تاسو په اونۍ کې 3 ویډیوګانې لازما باید اپلوډ کړئ. ښه 3 ویډیوګانې د یو شرط شو، ورسره په څنګ کې دا 3 ویډیوګانې باید په یوه ټاکلي وخت باندې اپلوډ شي. هره ورځ کومه ورځ چې تاسو ویډیوګانې اپلوډوئ، مثلا د هفتې په ورځ، دریم په ورځ، شپږم په ورځ ویډیو اپلوډوئ، نو دا باید تاسو په یو وخت باندې، مثلا یا د سهار په 7 بجو یا 6 بجو باندې، یا مثلا په ماسخوتن کې 10 بجو وروسته، د 9 بجو وروسته په دې ټیمونو کې ویډیوګانې ښې مخکې ځي. نو په دغه وختونو کې تاسو ویډیوګانې اپلوډ کړئ. او بل USA اکاونټ مه جوړوئ، UK اکاونټ جوړ کړئ. کوشش ډېر دا وکړئ ځکه هغه وایرل کېږي. او ورسره په څنګ کې تاسو دغه پاس د ټیک ټاک 3 لاینز وګورئ، دلته راشئ. د هغې وروسته تاسو خپل دلته ټیک ټاک کوم سیټینګ اینډ پرایوسي برخه چې ده دغه ته راشئ. دلته تاسو لاندې راشئ، دلته دغه فری اپ سپیس وګورئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو دغه کیج وینئ، دا کلیر کوئ. هر وخت تاسو دغه برخه څنګه کوئ، دا کلیر کوئ، د ټام کلیر کوئ، دغه برخه ټوله کلیر کوئ. او ورسره راځئ دلته پلی سټور ته. ښه ټیک ټاک مو چې کله ویډیوګانې مو ورته اپلوډولې، پلی سټور ته راځئ. دا ډېره هم سیټینګ دی. ګورئ که تاسو دغه وکړه، انشاءالله ستاسو ټیک ټاک به لازما مخکې ځي. دلته به وبښئ، زه ټیک ټاک ورته ولیکم، دا ټیک ټاک راواوښت، دلته به دې باندې به کلیک کړئ. دا ځای کې ګورئ اوپن یې لیکلی، که دلته چېرته اپډیټ درته لیکلی و، نو لازما ټیک ټاک اپډیټ کوئ. ښه کله مو چې اپډیټ کړ، وروسته د هغې نه تاسو دلته چې ویډیو ورته اپلوډ کوئ، هغه ویډیو د دغه پلس آیکن نه مه اپلوډوئ. پاس سرچ ته راځئ، دلته کریټورز سایټ انسایټس دغه لیکئ. کله مو چې دغه ولیکه، دلته ټرینډینګ ټاپک ته وګورئ، 12 بلین لایکس، په دې باندې کلیک کوئ. دلته کریټ باندې کلیک کوئ، په دې باندې ویډیو جوړوئ. دا وګورئ د ګراف چې کله پورته لاړ وي، په هماغه باندې ویډیو جوړوئ. نو هغې سره به ستاسو ویډیو څنګه کېږي، مخ پر وړاندې به ځي، او همداشان څنګه به کېږي، پر یو ته به ځي. نو په دې طریقې سره ویډیو م اپلوډوئ، انشاءالله ستاسو اکاونټ به 100% وایرل کېږي. او کله مو چې دغه مثلا ویډیو م اپلوډ کړه، ورسره په څنګ کې دغه سیټینګونه، تنظیمات هر څه ترسره شول، نو په اتومات ډول د موبایل انټرنیټ کته کوئ. ښه که په افغانستان کې کوشش دا کوئ، یا VPN وکاروئ. که VPN نه و، خارجي سیمې کارت وکاروئ. که خارجي سیمې کارت هم نه و، د موبایل څخه 2 سیمې کارتونه لرې کړئ. موبایل سیټینګ ته لاړ شئ، ریجن یونایټډ سټیټ ته واړوئ، مقصد یونایټډ کینګډم ته، عربي اماراتو ته، هر ځای ته مو چې اړولو. دلته چې کله راځئ، دلته خپل موبایل سیټینګ ته ځای تاسو ته وښیم. دلته به تاسو خپل موبایل کې سرچ کړئ چې ریجن. ښه ریجن مو چې کله سرچ کړئ، نو دلته به تاسو ته د خپل موبایل ریجن څنګه شي راواوړي. کله چې دغه راواوښت، نو دلته وګورئ زما د VPN سره وصل دی. ښه خو تاسو چې هر یو ملک وغوښته، همغه ملک به دلته څنګه کوئ، تاسو واړوئ د موبایل څخه افغاني سیمې کارتونه لرې کړئ، بیا ویډیوګانې ورباندې اپلوډوئ. انشاءالله زیاتره ویډیوګانې به مو څنګه کېږي، فار یو ته به درومي. انشاءالله چې ویډیو به ستاسو لپاره ګټوره واوسي. د داسې نورو ویډیوګانو لپاره لازما زموږ همدغه پاڼه هم در سره فالو کړئ، او په یوټیوب چینل مو هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بله ویډیو الله په امان ښه شي. ښه وختونه.